بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت د دینی مدارسو طالب العلمانو او فاضلانو د مشترکې کلنۍ ازموینې په اړه خبرتیا ټاکل شوې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د دینی جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست او د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معینیت په ګډه د ټولو امارتي او خصوصي دینی مدارسو د طالب العلمانو او فاضلانو کلنۍ ازموینه واخلي. د دینی مدارسو د عالی او عالمي مرحلو کلنۍ ازموینه به د لوړو زده کړو وزارت او د خامسي درجې د طالب العلمانو کلنۍ ازموینه به د پوهنې وزارت له لوري د 1445 هجري قمري کال د 9 میاشتې په 9 تاریخ د شنبې په ورځ د سهار له 9 بجو څخه تر 1 بجې پورې هممهاله په ټولو ولایتونو کې پیل او د شپږ ورځو لپاره به تر 1445 هجري قمري کال د 9 میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. د یادونې وړ ده دا د دینی مدارسو د طالب العلمانو او فاضلانو کلنۍ ازموینه ده. د لوړو زده کړو وزارت له لوري د علما کرامو د اسنادو د ارزیابۍ او معادلت ازموینې وخت به د دغه وزارت له لوري د خبرتیا له نشریدو وروسته معلوم شي.